وخت تا خواس وکړل ورک دې کړم وخت تا خواس وکړل ورک دې کړم بیا دې کړم خزان خور خزل شو او زه د خپل خالق په پیرزوینه بیا تخم وم راشد شوم پاپل شوم دا لوړ ژورې پر ماډه کې دي بیا هغه پښتون ولې کبل شو غزلو ستا په انتظار مې ګیره سپینه شوه او یاره لیونی شي لیونی شوم نه د دې هنر پښتون ټټر کړمه نه خوشحال خانه او باچا خانه شوم نه د حمزه غونتې غزل کړمه نه بشم خادم نه بختانه شوم او وخت د خپل اصل نه د لرې کړم نه اندړ نورزه نه بیټانه شوم او نه ګجر عرب شاړې بلوچ شوم نه شومې سبزه نه دورانه شوم او نه وردک زادران بنگل زازه بنگخ نه شوم برانه نه کوزانه شوم او ماته د تعلق زمانہ یاد ده استاد خدای ته اشاره وکړه چې دا زیا باندې 50000 کاله 50000 کاله ژوند تیر شوی دی ماته د تعلق زمانہ یاد ده زه وګورئ دومره پخوانی شوم نه مې د ولپت غونتې ولپت وکړو نه به شمومن نه لغمانه شوم او نه مې د قمصو په سکو وزانګل نه پانزې پوندې نه شرنګارې شوم چپ شم که ووایم ستا پر نوم کتاب اړوم د معاصر تاریخ د نیمه پیړۍ باب اړوم لکه یعقوب په سترګو ړوند شلو زړه چیری شلو د انقلاب ویښته سپین شوي دي سپین ږیری شلو پر تا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې دا نظم دوی سي په قندهار کې ویل شو معامله پته او تریخوالي وختونه زه څنګه ته شوم البته بشپړ نظم ستاسو دغه ته وخت اکدم پرتا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې لکه سپینغر په ملا وهلی کشمیر کوکړې اهلو کهول د پرګنیو د مشرانو سره هر کلی وایو په خیر راشئ د یارانو سره اکا ناوخته مو کړ ډیر ځنډ مو په لارو ویستو موږ ډیرې چغې وکړې موږ ډیر انتظار ویستو نو پایز منګل مامور غیور و ادم خان مو څه کړ احسان الله ملا عمر او ملا برجان مو څه کړ صلح مو وکړه صلح مو وکړه ښه مو وکړل په وخت تېره ښه وه خو چې رستی عقل رومبی وی بیا به ډېره ښه وه صلح کې ګټه صلح مو وکړه ښه مو وکړل په وخت تېره ښه وه خو چې رستی عقل رومبی وی بیا به ډېره ښه وه صلح کې ګټه او تاوان دواړه اقتباسه وځي صبر اورې لاسته او څه به دې له لاسه وځي استاد جنګ خپله پرېکړه کوي خپله ځان ته لار وباسي لا تا وباسي له صحنې لا باغیار وباسي لوی سودخواره لوی شرط وهونکي د کوټګرو لاس دی او د جنګ تر شا د بلا لوی جوارګرو لاس دی د لوی پښتون په کور د وینو دا رنګ نه بندېږي جګړه به وي جګړه روانه ده جنګ نه بندېږي په یاد به وي چې نه په دوی نه په هغو کېږي په یاد مو وي چې نه په دوی نه په هغو کېږي په محلونو کې نه دین او نه پښتو کېږي هغه د فقر او غربت ناره ترې ډېره ښه وه د یو سپېڅلي بغاوت ناره ترې ډېره ښه وه په کور بېدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه خوب مې لیده چې د چا په کور بېدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه خوب مې لیده چې د چا لاس کې مې ګریوان پاتې شو پوره مې نه کړلو ارمان مې په ارمان پاتې شو دا څه چې وایم دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم لا به په دې رښتیا ومرم لا به رښتیا وایم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم او لا به په دې رښتیا ومرم لا به رښتیا وایم موږ هم خبرېږو یو او بل راته حالونه وایي له عرق تر موږ را رسېدلي راپورونه وایي چې دغلته 10 جمهوریت ته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمرینې ماڼۍ پرته جوړ دي
وای چې دغلته لس 12 جمهوریت جوړ دي له ګلخانې او مرمري نمانې پرته جوړ دي. دوستم، دانش، عطا بلبل جمهوریتونه نه دي. اتمر جرأت د دوی په خیل جمهوریتونه نه دي. دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري. اسلام آباد او تر مشهد او کلاسونه لري. دا پر کونجو ویشل زور بوای ازواک پاتې شي. دا یو خپلواک بده کې څنګه خپلواک پاتې شي. د کاکا ګل کوچی خبره دې پرځای پاتې وي. د علم ګل کوچی خبره دې پرځای پاتې وي. ما سره خپل وزیر، وکیل، معین، جنرال په جنگ دی. والی، رئیس، ډاکټر، قاضي او سرندوال په جنگ دی. چې زر ساتون کې پټوي زر 50 ساتي. چې زر ساتون کې پټوي زر 50 ساتي. د سرونو چې مو خرج شي سر 50 ساتي. دارواخات استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړکا نور مزه کوه مزه په مړوان. دارواخات استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړکا نور مزه کوه مزه په مړوان. استاد وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم. عمر به تیر ویخته مې سپین شول انتظار وخوړم. هغه به وشي دا به وکړو ته بېغمه اوسه. موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه. دوی سره نشته خوشحالي. د خوشحالۍ تمه ده. دا تمه خره، دا تمه سپۍ ده، دا لولی تمه ده. سیاست، شهرت، ځان مړونه او خپل جیب دی دلته. سیاست درواغ، سیاست دوکه، سیاست فریب دی دلته. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ. غله ترې نه لاړل، غله ورکې دي، غله په لار دي ګورئ. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ. غله ترې نه لاړل، غله ورکې دي، غله په لار دي ګورئ. بل ته په لار، د بل په لار، د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. بل ته پلار، د بل پلار، د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. خرڅ کا، ځان موړ کا، په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین، مذهب، پښتو، رواج، هیواد څه کوي؟ خرڅ کا، ځان موړ کا، په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین، مذهب، پښتو، رواج، هیواد څه کوي؟ یو رمضان او ورسره مل 13 وکیلان دا په رښتیا د دې هیواد د دې ولس وکیلان. ما بندیوان کوي. ما یوه لویه ګناه کړې ده. زه لوی خاین یم. ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما بندیوان کوي. ما یوه لویه ګناه کړې ده. زه لوی خاین یم. ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما د مزدور د تن خولي ترشي مالګي څکلي. ما بیت المال خوړلی. ما د ولس وینې څکلي. یا حق راوبخئ خپل، یا ما په دار وځړوئ. ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ. دا په ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي. دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي. دا به ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي. دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي. زما ترزنه، شمشیرزنه، باهمت پلاره، بیرغ نښان، شمله د هسکه تر قیامت پلاره. دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه. ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه. خوښ شئ چې دا لوی احمد شاه دی که خوشحال غږیږي، میرزمان خان، سید اکبر خان که سید جمال غږیږي. وایي چې موږ تر شا نه توپ او نه جازونه پرېښي. موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي. نه چا په سوال، نه چا سوغات کې ازادي راکړې، نه چا خیرات، نه چا زکات کې ازادي راکړې. دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوو؟ دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم؟ زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم؟ دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم؟ زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم؟ څه مې موندلي دي؟ څو نور مې وفادار په کار دي؟ ګرځم ملګرو څو سړي راله د کار په کار دي. دې ښار لزم ځینې ګریوان ته تار او ستنه کوم. زه اوس پخپو ولاړ یم. زه د ځان پوښتنه کوم. د دې هیواد جغرافیا و تر سیستانه پورې، کویټه چمن او تر خوشحالګړ او بلوچستانه پورې. شاید چې بیا د ازادۍ کوم ښار کې شور غږیږي، ښکاریږي نه، خو په سینه کې مې یو اور بلیږي. ستا پر ګولو ویشت د ټټر بلا واخلم، پر ازادۍ مات شوي سر بلا دې بیا واخلم.
ملالۍ ډېرې دي خو ستا هغه ټپه ګرانه ده بې له ټوپکه پر دا ملک کې ګزاره ګرانه ده او زه دې خفه یم خو چې ټنډه دلالي سمه وي چې ازادي وي او له سیال سره سیالي سمه وي همدومره بس نور څه ویلو ته حاجت نشته دی پر مخ د ځمکې له دې پورته بل نعمت نشته دی نیمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم نیمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم زه لږ په ځان ژاړم او زه د خپل ګریوال لمدوم تشه حجره څه کړم ستار منګی یاران نشته دی سږ وچکالي د لل مې نه کرو باران نشته دی ما وکرلې ما خپل فصل په تاوان ورېبدو پوره مې نه کړلو ما خپل ارمان ورېبدو او د خېټې غم دی مجبوري د ملا ځان رسوم سحر وختي د مزدورانو چوک ته ځان رسوم ګوندې پیدا کړم مزدوري خار لا دې شور لزمه سویمه ورځ ده چې خالي لاسونه کور ته ځم او نن چې راتلم مکۍ ویل په کور کې اوړه نشته دی د کمکۍ تبه ده غوړي او نور خواړه نشته دی دا ما وژلې ده کمکۍ زما له غمه مړه شوه د یوې مړې خېټې ډوډۍ په تمه مړه شوه چې د خوارانو وګلوڅو پیعان ناوري توکاڼې د دا غوږونه به اذان ناوري پخوا لمدې وي خو اوس غبرګو کې اوبه نشته دی دا زړونه کاڼي دي دې سترګو کې اوبه نشته دی زه اوس څوک نه لرم له شا راته نارې نه وهي څوک پاتې نه دي زما پر غم مې نغارې نه وهي زه اوس کوڼ شوی یم غوږو ته مې جرس نه رسي غم دومره سخت کړم چې د غم را باندې وس نه رسي او غم دومره سخت کړم دا څو ټپیزې را سره وې د ګډ حکومت یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا مرستنه نمره یو شده ډېر مزل مې کړی یوه چوکۍ دوه ګټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا بړستنه ای پاچا پښتون ماوین ازبک دی پاچا پښتون ماوین ازبک دی او یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه پاچا پښتون ماوین ازبک دی یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه یو مراور دا بل په خوله دی یو مراور دا بل په خوله دی یو مکاکا او بل ملالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي بیا ویلو خو ما مړ کړی یو مراور دا بل په خوله دی یو مکاکا بل ملالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دونه بخت کوټه تخت نسکور شه وخت پر دواړه طرف پور شه شول او بده د زړه زور شه او جانکیری خپل کور کې د شور شه منګلا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي او منګلا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي لغوږ نو